چې کله فتح مکه وشوله نو د مکې او د طایف په منځ کې یو ځای دی، هغې ته حنین ویلی شي. په دې کې د عربو قبایل پاتې کېدل. دوه قبیلې وي، یو حوازن او بل ثقیف. دوی دغلته په دې حنین کې پاتې کېدل. دا ډېر سخت جنګجو خلک او بهادر خلک هم وو، خو سخت جنګجو. په تیراندازۍ کې په عربو کې دوی مشهور وو، د دوی غشې به خطا نه تو. بس خپلو هلکانو له به د وړوکوالي د تیراندازۍ ټریننګ ورکاو. دا ډېر سخت جنګجو خلک وو. نو چې کله مکه فتح شوه نو د دوی سره یره پیدا شوه چې مکه خو د پیغمبر فتح کړه، هسې نه چې اوس په موږ باندې حمله وکړي، چېرته زموږ نمبر نه شي. نو د دوی چې کوم سردار و مالک ابن عوف نصري، دو 100,000 لښکر تیار کو، 100,000 لښکر تیار کو. وی راځئ چې په مکه باندې حمله وکړو، دغه پیغمبر ختم کو، ورنه دی په موږ باندې حمله کوي. نو د 100,000 لښکر تیار کو او په دوی کې یو مشر سړی و، د هغه نوم درید ابن سمحه. دا یو بوډا سړی، خو د جنگ تجربه زیاته وه، نور علوم د صحیح لیدل نه، خو د جنگ تجربه ډېره زیاته وه. دیم د ځان سره را روان کوي، ته راځه ته به راله مشورې راکوي. را روان شو دی مالک ابن عوف د خپلو 100,000 لښکر چې کوم کنه دوی ته وویل، وی د ځان سره به څاروي را روان کوي، د ځان سره به ښځې را روانې کوي، د ځان سره بچی را روان کوي، هر څه به د ځان سره را روان کوي چې یو سړی د میدان د جنګ نه بیا تښتي نه. ځکه کو تښتي نه وي بچی مې پاتې کېږي، ښځه مې پاتې کېږي. دا به د ځان سره راولئ، وروسته به څه شی پرېږدئ نه چې زه به وتښتم، هلته مې ښځه بچو له به ځان ورسوم. چې څه دي هغه به د ځان سره راولئ چې د لښکر نه یو سړی وروسته کېږي د جنګ نه. او حتی تر دې پورې چې دی ورته وویل، وی د تورو دا تیکې نه دي، دا مات کوي، د تورو تیکې مات کوي، ورتاو کوي، چې دا نه چې تورو به زه واپس په تیکې کېږدم منډه به وخم، نه تیکې د تورو مات کوي، ورتاو کوي. دا یې مات کړو. را روانو مقام اوطاس ته چې کله دوی راورسېدل، دې درید تپوس وکړو دا مشر سړی چې ځان سره را روان کړی د جنګ دپاره، وی دې مشورې راکوي. ده ورته وی ما لي اسمع رعاء البغیر، زه د اوښانو غرلاړې اورم، د بیزو اوازونه اورم، د خرو اوازونه اورم، د ماشومانو جلاګانې اورم، د ښځو خبرې اورم، دا څه دي؟ څه غوا تاسو جوړه کړې ده؟ نو خلکو ورته وویل دا مالک ابن عوف خپل لښکر ته ویلي چې ځان سره به د هر څه را روانوئ، ښځې بچي را روان کړي دي. نو دې درید ورته وویل څه د بېوقوفه کار خو کړی دی، څه غلط کار خو کړی دی. ځکه کو تاسو فتح مونته وې، خو دا ښځې بچي به در پسې راغلي وو، خو کو شکست وخورئ نو د دوی به څه کېږي چې تاسو ځان سره دا روان کړي دي؟ د دوی به څه کېږي که تاسو شکست وخورو؟ دا تاسو کم د هوښیارتوب کار کړی. وی دا فوراً واپس کوئ. مالک ابن عوف چې دا خبره واورېده، وی دا بوډا شوی د مازغو کار پرېښی دی، ما چې څه ویلي هغه به کېږي، او خپلې قبیلې ورته وي کو ما سره مخکې ځئ زما خبر اورئ، خو ډېره ښه ده، کو نه اورئ زه په دې ځای خودکشي کوم، ځان وجنه. دې سردار یې وویل، ورته وی ځان مه وجنه، مونږ در سره ځو چې څه کېږي به. دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو چې حوازن او ثقیفو ستا د جنگ دپاره روان شي، په مکه باندې حمله کوي. نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ولیږو، وی ته لومبی معلومات واخله. چې معلومات یې وکړه، وی د الله پاکه پیغمبر ډېر لوی لښکر را روان دی، په مکه باندې حمله کوي. نبی علیه الصلاة والسلام دلته 12,000 لښکر تیار کړو د صحابه کرامو، 12,000 لښکر تیار کړو. په دې 12,000 کې خو 10,000 هغه صحابه کرامو چې کوم د مدینې منورې نه د نبي علیه السلام سره راغلي وو مکې ته جنګ دپاره، 10,000 خو هغه لښکر وو، او 2,000 سره نور د مکې نه ملګري شو. نو په دې 2,000 کې خو هغه کسانو چې نوي مسلمان شوي او څه پکې اکثر کافر وو، کافر پکې هم د نبي علیه السلام سره روان شو. ځکه چې دلته کې بیا د قبیلې خبره راغله که نه، قریشو خبره راغله، نو دا ورسره هم روان شو. صفوان ابن امیه چې دا د امیه ابن خلف زوی و، کوم چې په جنګ بدر کې مرتد شوی و، امیه ابن خلف، د هغه زوی صفوان ته نوم و. دی هم د نبي علیه السلام سره په دې جنګ کې روان شو، هغه مسلمان نه و، کافر و، دی ورسره هم روان شو. نو 12,000 لښکر روان شو چې دوی په لاره باندې تلل، نو د کسانو د خولې نه دا الفاظ ووتلو، وی نن خو به موږ د لږوالي د وجې نه چېرته شکست نه مومو، نن موږ د لږوالي د وجې نه به شکست و. 12,000 کسان یو، اسلحې را سره شته دی، نو موږ به نن څنګه شکست وکړو؟ مخکې به موږ لږ و، اسلحې به را سره هم نه وي. دا خبره پکې د بعضې کسانو د خولې نه ووته، خو دا د هغې صحابه کرامو د خولې نه نه وه چې کوم پاخه صحابه، پاخه ایمان والو. دا خو پکې یا نوي کسان مسلمانان شوي، چې د هغوی دغه لا دومره مضبوط نه وه عقیده، چې د هغوی د خولو نه پکې دا خبره څه شوله ووته. نن خو به موږ د لښکر د کموالي د وجې نه شکست نه خورو. چې دا خبره وکړه، دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه، الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ښه تاسو په خپل ډېروالي او په کموالي باندې دغه کوئ چې یاره مونږ کو ډېر یو بیا به شکست نه خورو، کو لږ بیا به څه خورو. تاسو 314 کسان وئ او تاسو
زرو کسانو ته شکست ورکړی دی. نو د بعضې کسانو د خولې مکې دا خبره وختله، نو دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه. چې ناخوښه شوه د هغې اثر په نورو صحابه کرامو باندې وشو. دا خبره یاد وساتئ چې د مجلس اثر وي، د مجلس څه وي؟ اثر وي. ستا ملګري نیکان وي، په تا باندې به د الله رحمتونه وي. خو که ستا په ملګرو کې یو بد سړی وي که نه، د هغې نقصان ګورې تا ته رارسي، اګر چې ته په خپله بد نه یې. یو ځل نبي علیه صلات وسلام په مانځه باندې ولاړ او مونځ یې کوو، نو په قرات کې لږ ګډوډ شو، قرات کې ګډوډ شو. نو چې نبی علیه صلات وسلام سلام وګرځاو، نو په ما پسې داسې کسان ودرېږي چې هغه اودس په سمې طریقې سره نه کوي، نو بیا د هغې اثر په موږ باندې هم وي. نبی علیه السلام وفرمایل چې د هغې اثر بیا په موږ باندې هم وي، زما په تلاوت کې بیا ګډوډوالی راسي. نو دا مطلب نه چې به نبي علیه السلام پسې شاته بیا اودسه خلک ولاړو، خو داسې کسان پکې ولاړو چې هغه اودس یې په ښې طریقې سره نه و کړی، په ښې طریقې سره. نو د هغې اثر په نبي علیه السلام وشو. نو نبي علیه السلام وفرمایل وایي داسې کسان را پسې شاته ولاړ چې د هغې اثر بیا زموږ په تلاوت کې راشي. د دې وجې نه چې ستا سره ښه ملګري د هغې اثر به هم په تا کېږي، بد ملګري د هغې اثر به هم په تا باندې کېږي. نو په دغې لښکر کې داسې کسانو چې د هغوی د خولې نه دا الفاظ ووتل چې وایي نن به موږ د لږوالي د وجې نه څه نه خورو؟ شکست نه خورو. دا خبره د خولې نه ووتله. نبي علیه الصلاة وسلام د حنین مکان ته نبی علیه الصلاة وسلام د حنین وادۍ ته ورسېدو، ماښام ټیم و، ماښام ټیم و، دوی ورسېدل د حنین وادۍ ته. دلته کې د دې دغه چې کوم سردار و د حوازنو د ثقیفو مالک ابن عوف، د مالک ابن عوف داسې وکړه که نه چې ده په لاره باندې مورچې جوړې کړې، په لاره باندې منځ کې لاره وه، ګیر چاپېره څه جوړې کړې؟ مورچې جوړې کړې، او خپل لښکر یې هغې کې کېنو. وایي چې کله مسلمانان په دې ځای باندې تېرېږي هغې ته خو به پته نه وي، ناڅه به پې تاسو راپاسې حمله به وکړئ، ناڅه به پې څه وکړئ؟ حمله وکړئ. مورچو کې خپل کسان پټ کړي وو. نو نبی علیه السلام دغې وادۍ ته ماښام ټیم ورسېدو او د شپې مزل وکړو، او چې سهار غونته کې تیاره و، په دغې لاره ورننوتله، ورته راخېرېدل، ګیر چاپېر نه پې دوی حمله شروع کړه. راپاسېدل، دغه شو، باران یې شروع کړو، تورې چلول یې شروع کړو. صحابه کرامو ته خو پته نه وه چې په دې ځای کې دوی ناست دي که نه. دوی پې حمله وکړه. صحابه کرام ټول تس نس شو، تس نس شو. د نبي علیه صلات وسلام سره 10 یا 12 کسان صرف مسلمانان پاتې شو، چې په هغې کې یو ابوبکر او دویم عمر او دریم علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او عباس رضی الله تعالی عنه سره هم، او ابو سفیان رضی الله تعالی عنه سره هم. دا یو څو تنه د نبي علیه صلات وسلام سره پاتې شو، نور ټول تس نس شو. د نبي علیه صلات وسلام تر چې دی عباس رضی الله تعالی عنه، هغه د نبي علیه السلام د خچرې د واګې نیولې وې. نبي علیه السلام په دغه ټایم کې په یوه سپینه خچره ناست و، د نبی اسلام د خچرې هغه واګې نیولې وي، او ابو سفیان د نبی اسلام د ریکاب نیولې، د خپه په دې ځین کې نشي کېښودل، دغه ریکاب یې نیولې دی. نبی علیه الصلاة والسلام باندې ګیر چاپېره حمله شروع شوه. په دې مکې مشرکینو کې هم څه کسان داسې چې مسلمان شوي نه وو، کافر وو، هغې هم وموندله، هغې هم دا کوشش وکړي یو څو تنه دا وکړي چې په نبي علیه السلام څه وکړي؟ حمله وکړي. یو تن پکې دا اواز وکړو، وایي زه شکر دی نن به د جادو نه خلاص شو، نن به د جادو نه نعوذ بالله نبي علیه السلام ته جادوګر وي. ویزه شکر دی نن به د جادو نه خلاص شو. نو دا صفوان ابن امیه، د امیه ابن خلف چې زه وایم چې مسلمان شوی نه، په دې ټایم کې مسلمان نه و، ده ورته وویل وایي چپ کړه، خپله خوله بنده کړه، خپله خوله بنده کړه، زه په دې باندې خوښ یم چې زه د مکې د یو تن د لاندې یم، په ځای د دې چې زه د حوازنو د لاندې شم. غلی شه، د خپل د قبیلې د سړي دا خبرې مه کوه. ده ورته دا رټنه وکړله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خچره ناست دی، د هر طرف نه غشي چلیږي، توري چلیږي. نبی علیہ السلام یو आवाज وکړو، وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے خلکو واورئ، زه پیغمبر یم، زه دروغجن نه یم، زه د عبدالمطلب زوی یم، زه د عبدالمطلب زوی یم. د عبدالمطلب د نبی علیہ السلام پلار کو نیکه و، نیکه و څه و؟ نبی علیہ السلام د پلار نه څه نوم و؟ عبدالله. څه تی نوم و؟ عبدالله تی نوم و. د عبدالمطلب نیکه دی. نو نبی علیہ السلام څه فرمایي؟ انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زوی یم. د دې وجې نه په نیکه باندې د پلار اطلاق کېږي، په نیکه باندې اطلاق د چا کېږي؟ پلار کېږي. نو نبی علیہ السلام فرمایل انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زوی یم، زه پیغمبر یم، زه دروغجن نه یم. نو نبی علیہ السلام اواز ټولو خلکو وانه اورېد، ځکه غوغا جوړه وه، جنګ و. عباس رضی الله تعالی د اواز نه ډېر تیز و. نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی وفرمایل عباس د اواز لږ ولګوه، د صحابه کرامو ته اواز وکړه. عباس رضی الله تعالی چغه کړه، یا معشر الانصار، ای انصارو، ای انصارو، یا اصحاب السمره، ای د ککر د لاندې بیعت کوونکو چېرته روان یئ؟
تاسو خو د نبی علیه السلام سره په جهاد باندې بیعت کړی د کیکر د ونې د لاندې، اوس چېرته ګډوډ روان یې. د عباس رضی الله تعالی د اواز په میدان کې داسې خور شو چې خور شو د صحابه کرامو غوږونو ته چې دا اواز ورسېد چې یا معشر الانصار. نو د صحابه کرام داسې د نبی علیه السلام په طرف باندې رامنډې کړې که نه لکه د غوا نه چې بچی ورک شوی د خپله مور وینې او رامنډې پسې وي. داسې د صحابه کرامو د نبی علیه السلام په طرف باندې څه کړي دي؟ رامنډې کړي. ټول نبی علیه السلام طرف ته راغونډ شو، او چې راغونډ شو نبی علیه السلام داسې یو خاورې په موټي کې راواغسته، په موټي کې، او داسې د کافرو طرف ته وچانګله، وی شاهت الوجوه، مخونه مو بد شه. دا ورته وویل هغه خاورې وې چې د هر کافر سترګو ته ورسېدې، د هر کافر سترګو ته ورسېدې، هغې سترګې مږل شروع کړو، او دلته پې صحابه کرامو څه وکړله؟ حمله وکړه. الله تبارک وتعالی د هغې ذکر کړی دی که نه، ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. الله تبارک وتعالی فرمایي دومره سخته ورځ وه چې دا ارته ځمکه در باندې تنګه شوې وه، ځمکه در باندې تنګه شوې وه، دومره سخته ورځ وه، بیا مې ستاسو امداد وکړو او تاسو ته مې څه نصیب کړه؟ فتحه مې درته نصیب کړه. ده نبی علیه السلام صحابه کرامو حمله وکړه په کفارو باندې، ټول کافر وتښتېدل، تاس نه شو، یو خوا بل خوا لاړو، او ډېر لوی غنیمتونه د مسلمانانو لاس ته رالو، او قیدیان چې و دا هم ګرفتاره شو. په دغې موقع باندې نبي علیه السلام صحابه کرام واپس کړو، وایي زه په خپله طایف ته ځم بیا راځم، ځکه چې څه کسان طایف ته وتښتېدل، نبي علیه السلام په هغوی پسې طایف ته ورغی، هغوی هلته په یو کلا کې فنا واغسته. به هر حال بیا نبي علیه السلام هغوی هلته پرېښوده، واپس ترې راغی چېرته؟ مکې ته راغی. چې کله نبی علیه السلام جعراني ته راغی نو هلته کې غنیمتونه تقسیمول، نو دا قیدیان هم تقسیم شو. قیدیان څه شو؟ تقسیم شو. په دغه قیدیانو کې یوه جینۍ وه، هغه د چا په ملکیت کې ورله، چې ورله نو دغې صحابه کرامو ته وویل، وی زما نوم شیما دی او زه ستاسو د دې پیغمبر خور یم، زه ستاسو د پیغمبر څه یم؟ خور یم. صحابه کرام حیران شو چې زموږ د پیغمبر خور نشته دی، او دا جینۍ دعوه کوي چې ستاسو د پیغمبر څه یم؟ خور یم. نبی علیه السلام صحابه کرام راغله، وایي د الله پاکه پیغمبره په دې قیدیانو کې یوه زنانه ده، هغه دعوه کوي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. نبی علیه السلام یې ما لیرو غواړئ؟ نو دا راوستلی شوه. چې دا راوستې شوه نبی علیه السلام ورته وفرمایل، وایي ته زما څنګه خور یې؟ نو هغې ورته وویل، وایي زما نوم شیما دی او زه د حلیمې سعدي لور یم، او ما ستا سره په وړوکوالي باندې لبې کړي دي، او که ته مې نه پېژنې که نه زه درته یوه نښه ښیم، زه به درته در یاده شمه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل، وایي څه نښه ده؟ نو هغې ورته دا لاس ښکاره کړو، وایي تا ماله په دې باندې چک لګولی او ستا د غاښونو نښه اوس هم زما په بدن کې موجود ده، ستا د غاښونو نښه اوس هم زما په بدن کې موجود ده، تا چې په ما باندې چک لګولی و. نبی علیه السلام چې هغې ته وکتل که نه، نو نبی علیه السلام وپېژندوي، او دا زما خور ده، دا زما رضایي خور ده. او نبی علیه السلام فوراً پاڅېدو، خپل څادر یې خور کړو، هغې باندې ځان سره کېنوله، دا یې ځان سره کېنوله. او نبی علیه السلام چې هغې ته وکتل، خپل لوکوالی ورته رایاد شو، ډېر زیات خوشحاله شو. بیا داسې ځمکې ته کتل چې سترګې اوچت کړې، سترګو یې داسې اوښکې بهېدې، د نبي علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې دي. هغه خپل وخت ورته رایاد شو، هغه خپل وړوکوالی ورته رایاد شو. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل، وایي دا زما خور ده، دا شیما ده، دا د حلیمې سعدي لور ده، دا ازاده کوي. صحابه کرامو وفرمایل، د الله پاکه پیغمبره دا ازاده ده. نبی علیه السلام د شیما ته وویل، وایي خورې ما سره پاتې کېږي او که خپلې قبیلې له ځي، ما سره پاتې کېږي او که خپلې قبیلې له ځي. دې ورته ویل، وایي د الله پاکه پیغمبره زه خپلې قبیلې له ځمه، مسلمانه شوه او زه ځم خپلې قبیلې له. نبی علیه السلام ورته وفرمایل، وایي ټیک ده. دا چې کله رخصتېده، نبی علیه السلام ورته اوښان ورکړو، بیزې ورله ورکړې، او 3 ولې غلامان ورکړو، یوه یې ورله وینځه ورکړه، دا هر څه یې ورکړو، دا به ستا خدمت کوي، ته زما خور یې، تا په ما باندې حق دی. دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارکه و.